لیدونکو سلامونه احترامات هیله چې روغ جوړ خو خوشحاله به یاستئ د میدان وردګ ولایت مرکز نهري پولاد سیمې ته راغلي یاستو د کولالۍ یا د خټین توکو له نوم سره آشنا یاستئ راغلي یاستو له دوی سره غږیږو چې سره کم جوړیږي پروژه دې څنګه دي په اوس وخت کې نو له موږ سره اوسئ او د خپرونې تر وروستۍ شېبو سره ملتیا وکړئ سلامونه احترامات تاسو ته ستړي مه شئ لومړی مو درنو کتونکو ته ځان معرفي کړئ وعلیکم سلام حسن صاحب ښه راغلاست تاسو ښه یاستئ زما نوم ولی الله احمدي ده د نهر پولاد د کلي اوسېدونکی ډېره مننه احمدي صاحب خوشحاله اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو راکړ او له موږ سره په خپرونه کې مېلمانه سوئ ډېره مننه احمدي صاحب که دا راته ووایي چې څومره کاله کېږي چې دغه توکو جوړولو ته مو شروع کړې ده ما کسب نه خو دونه وخت کېږي وروره چې په 14 کلنۍ کې ما دغه کسب ته رجوع کړی او شروع کړی ځکه چې موږ د پلارونو او د نیکونو نه موږ ته میراث پاتې ده دغه کار موږ کوو تقریبا هغه وخت کې ما دا کسب شروع کول چې دغه سرخ ما په خوا باندې نسو تاوولی داسې به په لاس تاوول دې سره مې شوق و چې تر یو ځایه زه ورسېږم باید دغه کسب زده کړم چې دا کسب موږ نه پاتې نسي ډېره مننه دغه سرخ په اړه که راته ووایي دا په برق باندې چلیږي تیل خوري یا نه په پښه باندې چلیږي نه دغه په پښه باندې تاوه وروره دغه صرف یو دوه بوربرنګه لري یو دانه دغه غاړه کې دی یو دانه هم ټیټ ځای کې ده دوه بوربرنګه لري دغه په پښه باندې تاوه امکانات یې ستاسو په برق باندې یا په بټرۍ باندې هم تاوسي خو موږ ته فعلا امکانات برابر شوی نه ده په پښه باندې تاوه ډېره زیاته مننه دلته دغه توکي موږ زیات وګورو منګۍ دي کوزړۍ دي د مستو لپاره کټوي دي چاټۍ به مې ممکن جګونه به مې نو که په دغه اړه باندې راته وایي تاسو څونه شیان جوړوئ دلته څو قلمه شی درسره دي دغه مونږ سره خو زښته زیات ډېر شیان دي دا د خټینو مثلا د اوبو چاټۍ دي غټ هغه څه دي د ورځې یو 3-4 دانې جوړېږي چې هغه زحمت هم لږ ډېر لري غټ هم ده او دا د اوبو لپاره چې دا منګي دي دا بیا لږ ښه ده یو 10 دانې 15 دانې د ورځې دا بیا جوړېږي منګي شته چاټۍ شته د ترو جګونه شته د اوبو جګونه شته کوزړېګانې شته کټوې شته دا د دخلکونو سیدی دا د پیسو له خاطره دغه تقریبا 4-5 رقمه شته دغسې د کوزړېګانې دغه شان دي ډېر مننه چاټۍ په پاکستان کې عموما په جلال آباد کې زیات خلک استفاده کوي ځکه په دې کې اوبه ډېرې یخې ساتل کېږي دلته په میدان وردګ ولایت کې اوبه هم یخې دي بیا هم دلته فروشات شته که نه دلته کابل ته دلته هم شته فروشات یې شته لږ لږ او دغه یې مونږ دغه شی چې مونږ دا منګي او دا چاټۍ دا شیان جوړوو دغه وروره غزني ته ځي غزني ته ځي نو هلته امکان لري دغه زیاتر خلک دا تیل پمونه چې دي دغه دکانداران چې دي دا بیا د پیپسي او د دې شیان له خاطر هم استفاده کوي دې کې دا پیپسي او دغه بوتل موتل دغه شیان پکې ږدي او د اوبو لپاره هم استفاده کوي دا دوه رقمه جوړېږي یو رقم ته داسې موږ شیر لګوو چې خاص د اوبو له خاطر استفاده کېږي یو رقم بیا د شیر نه غواړي سوری نه ورته کوو دا د هغه له خاطرې د پیپسي او د بوتل د شیان له خاطرې ډېر زیات مننه خوشحاله اوسئ که دا راته ووایي چې دلته په میدان وردګ ولایت کې تاسو څو نفره یاستئ خپله کارګر درسره شته که نه خپله د کورنۍ غړي یاستئ دلته جوړوئ او په نور ولایتو کې مې تاسو ورونه یا تره زمن څوک شته که نه ځکه دا خو دا کسب ډېر سخته راول خو زده کول ډېر سخته دي نو هغه کسان به دا جوړوي چې مثال د یو کورنۍ غړي په نور ولایتو کې ممکن یو که نه نشته نه شخصي خو یې مونږ خپله نشته پخوا وخت کې هم دغلته یې مونږ ترونه وو مثلا ټول هم دغلته 15-16 کوره اوس کار کوو او اوس فعلا له خاطر هم دغه 2 کوره دلته مونږ کار کوو نور ولایتو کې به یي دا مونږ خپل خپلوان به یي مثلا خو شخصي مونږ د خپل د تر زمانو یا ورونو نور څوک بل چېرته کار نه کوي ډېر مننه دا خاوره له کوم ځای راوړې دا خو به سره خاوره په کار دي ته ځکه خاوره چې څه ناڅه کلکه وي څو رقم د خاوره پکې استعمالوئ له کومو ساحونو دا خاوره راوړې اسانتیاوې څومره درته موجودې دي ولا اسانتیاوې اوس فعلا دغه اساس موټر دي مثلا یا په ټیکټر کې یا په موټر کې څلار ځینې راوړو او یا وخت په خوا وخت کې چې دا مونږ پلارونه دا خاورې دا شیان به یې راوړل هغه وخت کې ورته سخت وي او اوس مونږ ته دا زمینه لږ مساعده ده چې یا ټیکټر کې راوړو یا موټر کې راوړو نور دغه خاورې چې دي وروره د لوګر نه مونږ راوړو سره خاوره دي چې تا وښوده او یو رقم شین خاوره دي چې دا هغه نه راوړو د بوسراغ له قوله راوړو یو رقم سره خاوره دي د هزارې له قوله دي مننه بیا دا د هر شي خاوره معلومه کنه چې مثال جګونه له خاورې جوړ کو یا مثال دغه دخلکونه له د خاورې جوړ کو کنه ټول سره میکس کوي جوړوي نه دغه خټې څه ورته جوړو دغه لږ مختلف دي دغه چاټۍ او دا جګونه څه جوړو دې ته دا خټه لږ کلک جوړو ورته او دغه دخلکونه دغه شان څه دي بیا د خټې لږ داسې لږ نرم غونتي دي نه بیا نرم استفاده کوو ځکه چې دغه بیا که کلکې بیرته نقصان کوي ماتېږي په خامګۍ کې څه خام یې هم ماتېږي څه پوخ دي داش کې ماتېږي دې ته بیا د خټه لږ هغه جوړو نرم جوړو ډېر مننه دلته په تصویر کې موږ شاته خټه نو دغه خټه بیا څنګه جوړوي دا بیا په لاس باندې جوړوي په پښو باندې کوي څونه ټیم کې دا پخېږي دا ستاسو اندازه معلومیږي دغه اول خو دا خاوره دي مثلا هلته
څه دغه میده کوو له میده بیز یې تېروو له میده بیز نه هم څه تېر کړي بیا به دا خیشته کوو دا بیا تقریبا په یو 20 دقیقو 15 دقیقو کې څه په پوقه باندې داسې ښه ووهو دا بیا پکېږي ځکه چې هر رقم خاورونه خټې نه بیا دا شی نه جوړېږي. مننه. دغه په کلیوالي سیمو کې کله چې کورنۍ کې څوک تنور جوړې په هغه کې لږ ګندنارو دغه چې یا مثال بوس غونې پکې اچوي چې دا تنور کلک راځي، تاسو هم په هغې کې څه استفاده کوئ که نه خالص خټې نه جوړوي تنورونه؟ نه تنورونه خو مونږ خپله دونه جوړوو نه څه بعضې یو یار دوست که وغواړي هغې ته یو تنور جوړوو نو هغې ته هم دا د سوتري بوجې دغه تارونه دغه پکې اچوو دغه لږ کلک راځي دغه واښه نه مونږ هم استفاده کوو بیا لږ په تناره کې. هو تنوره کې. ډیره مننه. دا بیا چې اوس جوړ کړئ دا خټین توکي دا بیا څنګه پخوئ داشت ته وړئ څومره ټیم کې پخېږي بیا څنګه بیرته راوباسئ؟ دغسې دي تقریبا 10-15 ورځې څه کار وکړو دا داش مکمل پوره سي دا داش هماغه څونه شیان چې پکې ځایږي دا ایله پوره کېږي بیا څه ټولې کړو تقریبا یو 15-16 ساعتو کې دا ټولېږي لکه څه واړه او غټ شی په کیسه لږ په سیستم باندې ایښودل کېږي دا یو 15-16 ساعتو کې ټولېږي څه بیا یو شپه پرې تېر سي نور بیرته بیا سبا ته باسو یو ساعت کې ویستل کېږي بیا ویستل کېدل اسانه ده. مخکې کلو کې به چې چا ځمکه واخیستله یا به یې کوزده وکړله تقریبا یو 15 کاله مخکې بیا به نو تاسو دغه شیان ووړل که په دغه اړه راته وایي د هغې ته څه نوم اخیستل او په څه طریقه مو وړل ځکه دا خو باید چاته نه ورکړي چې چا کوزده کړې وه یا یې ځمکه اخیستې وه نو خلکو ته به مړه دغه لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړي. دغه د پخوا وخت نه یو رواج و ځکه چې مونږ نیکونه او پلارونه چې یو خوشحالي به وسو کلي کور کې مثلا یا به واده وکړه یا به چا کوزده وکړه یا چا کره به زوی پیدا سو نور دغه د خټینې لوښې د منګي او کټوې مثلا کورتمال دغه شی به بار کړ نور هلته پجه دې ته به پجه ویله نور دغه پجه به یې ورته ویل چې مونږ د خوشحالۍ له خاطره تاسو ته پجه هم راوړي دې ته پجه ویله. اوس خو فعلا دغه شی نشته نه اوس فعلا دغه شی نشته کم وخت دا د هرموني لوښې شیان به ورته بعضې به ورته ویوړل د بعضې ځای ته نور هغه به خلک به اخیست اقتصاد هم لږ ښه و اوس له خاطره چې دي نور دا هرمونۍ لوښې دا شیان مثلا دیګونه دي تشتونه دا هم زښته زیات په قیمت کې جګ سوي دي نور نه کوروالا ته واره کوي څه کته کړي ورته او نه دغه خپله د فروشنده ته واره کوي څه مثلا د 2-2.5 روپیو مال کته کړي نور د هغوی وس هم نه کېږي چې یو چی ورته ورکړي او دوی هم تاوان پکې کوي. مننه. پروشات هم څنګه دي نور مخکینیو کلو پرتله باندې یا اوس هم پروشات څنګه دي خلک دغه شیان ولې نه اخلي علت یې څه ده ځکه دا خو ډېر یو جالبه شی دی اوبه هم پکې ساتل کېږي هم پاک صفا دا کېږي علت څه ده؟ علت یې خو همدا ده چې یو وخت به و دغه بمبې دا شیان به دونه ډېر نه وو مثلا کورونه ډېر دا څاګانې دا به لرې وو همدغه منګي همدغه شیان رواج و په سیاسارو په همدغه منګي کې اوبه به یې راوړه اوبه یې ښه خوندور اوبه دي همدا اوس هم ښه اوبه ساتي نور زیاتر خلک چې دي دغه بوشکې دغه سطلونه چې دي دغه لږ سپک دي یا کورو کې مثلا څاګانې او بمبې وهلي هماغه نه استفاده کوي لږ نږدې دي نور دغه ځکه د شیانو فروشات یو څه کم سوي دي. د مخکینی کړ مخکې به ښه و انشاءالله مخکې ښه و مخکې مثلا همدغه مونږ دا داشونه هم څه پخول په همدې میدان کې به هم خرڅېده مونږ خپله په دې موټر کې به هم بار کړ موټر ډېر کامیاب و په دې یو موټر هم څه بارول دغه نرخ کې یو شپه 2 شپې به هم سر چېرته کول دغه یو موټر مال خرڅېده اوس نه خرڅېږي اوس هم دغه غزني ته وړي نور ښه ده گزاره کوي. په غزني ولایت کې د پروشات څه زیات دي نظر د میدان وردګ او کابل په میدان وردګ ولایت نه غزني کې ښه ده فروشات و وردګ کې هم ښه ده. ډیره مننه. که دا راته ووایي چې د ورځې څومره کار کوي دا څو ورځو کې مثال دا جوړوی چې مثال بیا تاسو جلد دشته آماده کړئ دا کوزړۍ دي مثال دخلکونه دي په څومره اندازه باندې دا جوړوی دغه کوزړۍ دغه شان چې دي دا جوړېږي یو 10 دانې په بسته ورځ کې مثلا څه جوړې کړو دې کې 3-4 سایزه دي غټ واړه دي مثلا غټونه یو 20 دانې جوړېږي واړهونه 10-15 دانې جوړېږي هغه نه بیا واړه 50 دانې پکې د ورځې جوړېږي دغه دخلکونه چې دي دغه بیا لکه دي دې کې هغه ده د ورځې یو 40-50 دانې جوړېږي او دغه مکمل داشت پوره کېږي دغه نور 2 نفره څه کار وکړو په یو 15-16 ورځو کې مونږ برابروی سو. مننه. حکومت څومره اسانتیاوې درته جوړې کړي ځکه دا خو ډېر یو جالبه توکي دي او خلک ممکن که چېرته اسانتیاوې برابرې سي په دغه برخې تاسو سره حکومت همکاري کړې دی څه مثال اسانتیاوې برابرې کړي که نه؟ یاره تر اوسه خو حکومت بیخي یو پوښتنه هم نه ده کړی او نه راغلی ده او کوم اسانتیا هم تر اوسه موږ ته برابر کړي نه دي. غوښتنه مو څه ده له درنو هېوادوالو نه هغه کسان چې موږ همداسې په تصویر باندې ویني له هغو څخه هم غوښتنه څه ده او له حکومت سره هم څه غوښتنه ده؟ له حکومت نه خو دا غوښتنه ده چې دغه کسب چې دا ډېر تاسو خبر دغه پخوانی ډېر د 15,000 کلن تاریخ لري دغه کسب کې باید موږ سره دولت مرسته وکړي کومک وکړي دغه کسب ته چې دي اوبه پکارېږي مثلا په کور کې باید موږ دلته سا نه لرو بمبه شی نه لرو اوبه راوړو لږ لرې ځای نه راوړو
نو دا حکومت باید چې دې پوښتنه مونږ نه وکړي چې یو زمینه مونږ ته مساعد کړي، یو سا مونږ ته جوړ کړي، یو بمبه مونږ ته ووهي. نور دغه شیان هم چې تاسو وخت ویلې چې دا په ښه باندې تاووي، دغه امکان ولري چې په برق باندې په سولر باندې وګرځېږي، دغه مونږ په ښه باندې وستاوو. دغه باید چې په دې پوښتنه وکړي مونږ ته یو ماشین یو چې برابر کړي چې دغه څرخ خپله په څرخ باندې هغه باندې برق باندې یا په بیټرۍ باندې وڅرخېږي تاو سي. لومړیو کې چې کله دې کار ته شروع وکړه دې کسب ته ممکن په لومړیو کې به کار دنه خرابېده، لومړیو کې سخت و درته که ډېر اسانه و څنګه؟ نه لومړیو کې دا به ډېر سخت و. زه چې دلته اوله کې کابل کې مونږ دا یو څرخ هم درلوده، دغه ما د پلار څرخ و. نور غرمۍ چې زه به کار نه به راغلم دا څرخ نه پاسېدلی و. نور دا زه به په څرخ باندې څه کېناستم دا څرخ ته مې نه رسېده، دا به مې داسې په لاس باندې تاوول. نور داسې واړه دخلکونه به مې دا د پیسو دخلکونه چې دا مې جوړول، دا مکمل د خټو نه دغسې درون به راتله، ځکه چې اوله کې دا شی ما نسو جوړولی. دلته چې راغلو ما اوله ورځ و دا کار مې چې شروع کړ، ما 14 ځانې صرف دا واړه دخلکونه جوړ کړي، دونه واړه څو هغه هم ټول په یو لاس باندې نه و راغلی، بعضې غټ راغلی و، بعضې وړکی راغلی و. اوس تقریبا دا ما د خپل کسب نه 14 کاله یا 15 کاله کېږي، نور چې زه خپله په دې کسب کې استاد یم. ډېره مننه. په کسب کې درته پرمختګ غواړو او الله دې وکړي دا کسب دا کار مو پرمختګ وکړي. درنو کتونکو زو داش ته هم ځو چې داش کې څنګه پخېږي او په څه طریقه باندې دا کېښودل کېږي او په څه طریقه باندې بېرته راایستل کېږي. نو له موږ سره اوسئ، د خپرونې تر وروستیو شېبو راته مخکې وکړئ. اوس راغلی یاستو داش ته چې په دغه داش کې دغه سره کوم ته پخېږي، په څومره ټایم کې پخېږي. نو احمدي صاحب سره غږیږو. احمدي صاحب که په دې اړه باندې درنو کتونکو ته معلومات ورکړئ چې دغه شیان په څومره وخت کې کېښودل کېږي او بیا څنګه اور ورته اچول کېږي چې شی پکې سوځوئ. نو مهرباني. دغه داش چې ده وروره دغه تقریبا یو 4 ساعتو کې یا 15 ساعتو کې دا داش ټولېږي. دغه شیان دا منګي او دا کټوي او دا ګلدانونه دا شیان هم دغه داش کې ټولوو د ورځ کې. دغه داش بیا پخو د شپې له خوانه یو 4-15 ساعتو کې دا داش پوخ سي دی کې مونږ سوځو. دغه بوریاره د ماشیني بوریاره سي ده، دغه مایده دغه بور مونږ دې کې سوځو. ډېر بیا خو داسې نه کې دغه لاندې کوم شیان چې لاندې ایښي هغه مثال وسوځېږي، بیخي مثال خراب سي، خرابېدل هم بیا په دغه کوم ځای کې چې پخېږي لري او که نه دغه خرابېدل هم لري. خو دلته مونږ خو دا کسب د مسلک د اوس په دې باندې مونږ پوه سوی یو، مثلا چې دا داش پوخ سي بیا مونږ ته معلومیږي چې داش هم هغه لاندې خوانه تر پاس پوخ سوی د داش، بیا هغه وخت کې نور اور مونږ ورته بس کو که نه چې بیا خرابېږي چې څوک پرې پوه نه سي. لاندینی خوا چې مثلا ګلدانې منګي کټه هر چې هغه بیا خرابېږي، داسې چې خرابېږي چې مکمل سره چتېږي یو بل سره سریخ سي، هغه رقم باندې کېږي. خو تر هغه حالات مونږ یې نه پرېږدو چې پوه چې داش پوخ سوی ده، نور بیا اور ورته بس کو. نور څومره وخت کې پخېږي، څو ساعته اور پسې کوئ او څومره بوریاره ده یو پرته دا داش ډک یا شان به کېږدي، څومره وخت کې پخېږي او څومره بور مصرفوي؟ دغه داش کې چې ده نور تقریبا 15 ساعته مونږ اور راچوو ورته او 120 منه بوریاره دې کې سوځي په یو اور باندې 120 منه بوریاره یو نیم خروار کېږي، په یو نیم خروار باندې دغه داش پوخ سي. درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو سره د خټین توکو په اړه معلومات ترلاسه کړل او د خپرونه کې مو بېلابېل ډولونه د خټین توکو ولیدل. حمید حسن، سلام کابل، میدان وردګ.